السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ زه یم سردار ولی آریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندور ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نوي ویډیو کې دا طریقه درته وښیم څنګه کولی چې خپل فیسبوک پروفایل باندې کارډ افشن فعال کړو. ملګرو کارډ افشن فعالول خپل فیسبوک اکاونټ پروفایل باندې ډېر زیات مهم دی او له ځان سره ملګرو ډېر زیاتې ګټې هم لري د کارډ افشن فعالولو لپاره. لومړی ګټه خو دا ده کله چې موږ فیسبوک پروفایل باندې کارډ افشن فعال کړو نو زموږ پروفایل څوک د څنګه ده هغه سکرین شاټ نشي اخیستلی. او بل ګټه یې ملګرو دا ده کله چې موږ فیسبوک پروفایل باندې کارډ افشن فعال کړو نو زموږ پروفایل کاپي کولو څخه بچ کېږي، نو څوک یې نشي کاپي کولی. همدارنګه د ریپورټ ضد هم کېږي او څه د ریپورټ لپاره هم څنګه کېږي ملګرو فیسبوک اکاونټ مو ضد کېږي. نو څنګه کولی شو فیسبوک پروفایل باندې کارډ افشن فعال کړو، انشاءالله همدا طریقه په دې نننۍ ویډیو کې درته وښیم. ډېر اسان ده ملګرو، څه مشکل نشته. مخکې له دې نه ملګرو زه ویډیو شروع کوم، تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې اپلوډ شوې ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسېږي. نو اوس ورځو ملګرو طریقه زه کوم څنګه کولی خپل فیسبوک پروفایل باندې کارډ افشن فعال کړو. د دې لپاره ملګرو خاص ساده یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. هغه اپلیکیشن باید تاسو له پلی سټوره څنګه کې ملګرو له ډاونلوډ کړئ. ملګرو هغه اپلیکیشن د ملګرو دا نه ملګرو دا کیوي بروزر په نامه یو اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ ملګرو. دا اپلیکیشن کې هم کار کوي. یو بل اپلیکیشن ده د انډیکس بروزر په نامه، هغه کې هم څنګه کې فیسبوک پروفایل باندې کارډ افشن فعالولی شو. دلته ملګرو یو اکاونټ درته ښیم، موږ د ورور اکاونټ هغه پوښتنه راته ویلې چې ما پروفایل باندې کارډ فعاله کړه. نو تاسو لومړی د هغه پروفایل درښکاره کوم چې وګورو ملګرو هغې پروفایل باندې کارډ افشن نشته او طریقه به هم درته وښیم څنګه یې فعالولی شو. نو دا ملګرو زه دا اوس دا اکاونټ را خلاصوم او تاسو ته هم درته ښایم. نو دا اکاونټ ملګرو تاسو وګورئ څنګه ده هغه پروفایل باندې څنګه ده ملګرو کارډ افشن نشته. دا ملګرو تاسو وګورئ پروفایل باندې څنګه ده کارډ افشن نشته. خو څنګه کولی شو دې باندې کارډ افشن فعال کړو، نو تاسو دا بروزر را ډاونلوډ هر کله ملګرو د کیوي بروزر را ډاونلوډ کړو دا به څنګه کوي اول څنګه کې را خلاص کړئ. نو سره خاص مو کړو داسې صفحه به موږ ته راشي. دلته وګورئ ملګرو دا فیسبوک څنګه ده دغه ځای کې دلته څنګه خپل اکاونټ پکې خلاص کړو. سمه ده ملګرو زه اوس دلته خپل اکاونټ پکې خلاصوم، نو تاسو به د فیسبوک باندې کلیک وکړئ. دلته څنګه کې ملګرو خپل اکاونټ پکې خلاص کړئ. زه به تر څو پر دلته خپل اکاونټ پکې خلاص کړم. دا د ملګرو څنګه شو ما خپل اکاونټ پکې د ورور اکاونټ پکې خلاص کړ. اوس ځنډ وشو نو بښنه غواړم. د دې لپاره تاسو خپل اکاونټ پکې خلاص کړئ. نو اوس به دلته راشي ملګرو دا هم څنګه ده دا بټن به څنګه کوو ملګرو سره ووهو. صحیح ده ملګرو دا به کلیک کړو. نو دا مو څه وهله ملګرو دلته موږ خپل لومړنۍ اولنۍ صفحې ته راسو. دلته ملګرو پاس په سرچ کې باید موږ دلته پاس سرچ کې څنګه ده ملګرو دلته سرچ کې باید یو لیکنه وکړو. دلته سرچ کې باید موږ ولیکو ویب کروم. سمه ده ملګرو ویب کروم. سمه دا مو څه ولیکو دا څنګه کې سرچ کوي. دا مو هر کله سرچ کړو نو داسې صفحه موږ ته راشي. دا څنګه ده ملګرو طریقه ویب کروم سټور. نو په دغه ژبه نو څنګه کوو کلیک وکړو. دا مو چې ملګرو هرو داسې صفحه به څنګه کې موږ ته راکړي. دلته به دا ملګرو څنګه کوو د څخه څنګه اول دا څنګه کوو ډیسکټاپ سایټ ته واړو. نو په دې ژبه کلیک وکړو ملګرو څنګه کوو دلته لیکلي ډیسکټاپ سایټ. نو په دغه ډیسکټاپ سایټ باندې څنګه کوو ملګرو موږ باید کلیک وکړو. سمه ده. نو په دې ژبه چې کلیک وکړو نو دا به څنګه سي ډیسکټاپ سایټ ته واوړي. سمه ده موږ داسې واوښتو نو بیا به دلته راشي دغلته لیکلي ملګرو سرچ د سټور. سمه ده ملګرو په دغه ځای کې موږ یو لیکنه باید وکړو. دغه ځای کې باید دغه سرچ کې موږ باید ولیکو multiple tools for Facebook. سمه ده ملګرو دا لیکنه باید موږ دلته وکړو. دا اوس هر کله لیکنه وکړو ملګرو دا څنګه کوو سرچ کو ډن به کوو ملګرو. نو صفحه به موږ ته راشي. سمه ده دا صفحه چې تاسو موږ ته راغله ملګرو نو دغه ځای کې تاسو ته ملګرو لیکي اډ ټو کروم. سمه ده ملګرو دا صفحه د تاسو ته نه راوړي. ما ځکه هغه اول وار را ډاونلوډ کړ دي چې به تاسو لیکي اډ ټو کروم. سمه ده ملګرو په هغې به کلیک وکړئ هغه به څنګه کوي را ډاونلوډ کوي. تقریبا 15-16 کیبي د هغه څنګه کوي را ډاونلوډ کوي. دا مو هر کله ډاونلوډ کړو ملګرو بیا به راشئ دلته پاس دغه 3 ډاټ چې دي ملګرو په دغه 3 ډاټو باید کلیک وکړو. دا 3 ډاټ مو چې ووهو ملګرو دلته به سر لاندې راسو. صحیح ده ملګرو دلته لاندې دلته لاندې لیکلي مولټیبل ټولس دا ملته لیکلي مولټیبل ټولس فار فیسبوک یې نه ملګرو هر کله چې هغه را ډاونلوډ کړئ نو تاسو ډایرکټ دلته تاسو ته مولټیبل ټولس فار فیسبوک لیکي. په دې به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو.
نو دا د ملګرو موږ ته داسې څنګ کې یو صفحه راواوړي. دلته ملګرو څنګ کو دا د ایکس علامه چې دا ملګرو په دغه ژبه نه باید کلیک وکړو. نو دا به څنګ کو ملګرو ووهو نو داسې صفحه به موږ ته راشي. دلته ملګرو لیکلي دي ټولس، نو په دغه ټولس په څنګ کو ملګرو کلیک وکړو. کله مو چې ټولس ووهو نو داسې صفحه به موږ ته راشي. دلته ملګرو مختلف افشنونه دي. نو دلته ملګرو موږ باید څنګه کو په دلته په دې شیلډ باندې څنګه کو کلیک وکړو. نو زه اوس دې باندې کلیک کوم، یوه شېبه به ورته انتظار وکړو تر څو هغه کار بشپړ شي. دا د ملګرو خوشبختانه څنګه شو زموږ پروفایل باندې څنګه شو کارډ څنګه شو ملګرو فعاله شو. دلته لیکلي وو فیسبوک پروفایل پکچر از ناو کارډ. سمه ده ملګرو څنګه شو دلته کارډ افشن فعاله شو. نو دا ملګرو د فیسبوک پروفایل باندې کارډ افشن فعالولو طریقه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه پلو یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرته چې یاست ښاد او آباد اوسئ.